محمد جمک زامل لرم چې رجل آساتمند ده. درنو دنکنانو زه غواړم چې تاسو ته ضمیر یا پرنام در وپېژنم. ضمیر یا پرنام هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالېږي او په جمله کې د هغه د تکرار مخنیوی کوي. لکه په دې جمله کې سلیم دلته نشته، هغه کور ته تللی دی. په دې جمله کې هغه ضمیر ده ځکه چې د سلیم پر ځای راغلی دی او د هغه ځای نیولی دی. درنو دنکو تاسو په دې جمله کې تاسو وګورئ چې سلیم دلته نشته، هغه کور ته تللی دی. اوس دا جمله موږ باید داسې ولیکو چې سلیم دلته نشته، سلیم کور ته تللی دی. درنو دنکو تاسو په دې جمله کې وګورئ سلیم دلته نشته، هغه کور ته تللی دی. دلته ولې د سلیم په ځای هغه راغلی دی؟ ځکه چې د ضمیر دنده دا ده چې د یو نوم پر ځای استعمالېږي او بیا تکرار مخه نیسي. درنو دنکو ما تاسو ته ضمیر در وپېژندلو. هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لاره سپارم. الله محمد.